غمجن دنیا او منافق خلک السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د نیلم ګل او د نیادیه ګل په باره کې دی تاسو په سټارټینګ دا ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کو د نیلم ګل هغه نیلم ګل لګیا دی جاړي او ډیر زیات خپه شوی ده پیمانه شوی ده نو د هغې وجه څه ده په کومه وجه باندې د نادیه ګل او د نیلم ګل جګړه راغلې ده نو زه به تاسو سره دا ټولې خبرې په دې ویډیو کې به شیر کوم دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ نو دوستانو د نادیه ګل او د نیلم ګل جګړه په دې خبره باندې راغلې وه یو څو ورځې مخکې نادیه ګل چې دی نو بیخي چې دی نو ټول حدونه یې پار کړي وو حدونه یې څنګه پار کړي وو دی چې دی نو پخلا شوي وو نیلم ګل او فاطمه ګل او مراد دی پخلا شوي وو نو د دې چې کوم شاته لاس و بیکګراونډ و دا ټول والا چا جوړ کړی و نادیه ګل جوړ کړی و نیلم ګل دپاره نو نیلم ګل چې دی نو په سوشل میډیا باندې به راتله د فاطمه ګل ته به یې کنځلې او د هغې خلاف پوسټونه به یې لګول دا سپی ده او دا فلانکې ده او ډینګړی ده وغیره وغیره داسې چې دی نو چې کوم خواته به نیلم ګل ته به د فاطمه ګل خلاف مواد به ملاوېدو مراد خلاف مواد ملاوېدو دی به چې دی نو فوراً به شیر کولو نو په هغه وجه باندې چې دی نو څه ټایم نادیه ګل دا شیزونه صحیح کړل نو نادیه ګل له غوسه ورغله هغه ورته وایي چې زه دا تا لپاره څه کوم او ته دا څه کې نو زما کوشش خو پوره دا وه چې ستاسو روغ وشوه او ته واپس خپل کور ته راشې نو تا چې دی نو دا کارونه دې بیا شروع کړل د ماشومانو کارونه دې شروع کړي دي نو چې کوم کار در ما جوړ کړی هغه ټول تا خراب کړو نو تا اوس بیا هماغه عادتونه شروع کړي دي نو نیلم ګل چې وال خوري خپل د عادتونو د وجه خوري نو بیا نادیه ګل سمه بېعزته کړې وه کنځلې ورته کړي دي ردې بدې ورته ویلي دي نو په دې وجه باندې چې دی نو نیلم ګل خفه شوې وه او فریادونه یې کړي دي جړلي دي خو خیر په سوشل میډیا باندې داسې خبره خو نشي کولی چې خور بېعزته کړې یم او د چا په سر باندې د فاطمه او د مراد په سر باندې نو بس دوستانو دا میسج او دا پیغام ما ټولو مخکې خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله دوستانو ډېر زر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام